نن تاسو په څه مین یې دا پتلون سټایل پرتګونه چې نن خزو جوړ کړل په دې مین یې تا پرتګ او دا زیاده دا د دې زه تراوس چې رستو دا ډولکی په کې ښکاري الکانو پتلون دومره تنگ کړو چې هغه هم پکې رستو دوپړی غږوي خزړې ښځې خو غټې شوي که نه نو دا چلې کړې او دا دغه دومره دومرهی ده ټیلټیز هغې ته دا سپینګیري ډېر ګوري نو څه کې نن ټیپر د سبزۍ دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سهار کله سبزي والا نه زه پوښتنه بینډۍ په څو دي وایي چې 60 روپۍ کیلو په منډۍ کې مال دا یو وړه وړه ځان کې منډه مونږ بینډۍ نه خورو لوی لوی ټینکرې چې ډکېږي او امریکنیانو ته ځي کابل ته نن ایم پی اے صاحب سره دا څه کوي لکه څوک چې حمله ونه کړي دی د نرۍ او غټ تکلیف همدغه نرۍ او غټ لی ټول ارامتوب په تاسو ټول ارامتوب په تاسو دا دې سټیج ته دا خلک رسولي تاسو دي که نه دي سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کېږي تاسو به بیا راپاسې یو ډولکي به غږوئ پلانې زنده‌باد پلانې زنده‌باد د یو دومره کونه ده مخې سر مخکې دي او کونه یې رستو دي پلانې زنده‌باد بیا به سبا ولاړ یم تاسو مونږ ګرمت ما نه دی ووټ ورکړ په دې 50 کاله کې دې څوک وایي چې ما چاله ووټ ورکړ ما ته پته ده نو زه हमको तो मुयसर रही मिट्टी का दिया दी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन ज खुदे द खावर तेलो डीवन नशम बलोले और द शाहानो बंगले के दे चिरागान जदे पसुई गैस रोटाई नशम पकोले सुई गैस 8% नोर ग्राम बिजली 8% नोर ग्राम पेट्रोल 8% नोर ग्राम मतलब دا دی چې دا غریبان د خانه خراب بچی چرته پرشکا کین کینه او په سوزکای کین کینه چرته په مزدا کین کینه او شاهانو لا 28 وزیرانو لا په مرکز کې 28 کروڑ باندې موټرونه راغلي یو موټر په 1 کروڑ روپے باندې یو موټر تاسو باندې ټول ورځې ګرځئ چغې بنګې در باندې ووایي ته لاړ شې د سپي غوندې په سوړه کې نه نوځې او خان چې دی لاړ شي په بنګله کې اوس د لوڼو د واده کارډونه مولیان چاپ کوي مولیان پکې لیکلي چې میری پیاری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے درخواست ہے نوراللہ کا آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کریں بے ادبی دی معافی زما خلا لگا بیٹا بالا
یو را باندې اعتراض وکړ چې ته زما د لور نکاح ته رانلې، ما ستا لور د 100 کالو وه، ویل د 18 کالو. من هغه تکړه وه مړه، مالکه ماشومه د دعا ضرورت دی ورته، هغه خو لویه بوره وه. زمونږ ښځې که الله پاک دوی ته د چرګو مرض راوړي، خدای چې کله وبا راځي الله دې د پاکستان په ښځو راوړي. ټول امین کوي. که زمونږ مور او خور پکې وي او ښځه پکې وي، خدای دې د چرګو په مرض مرداره کړي. سړي نری او غټ تکبیر پرېږده، آرام کښېنه. دغه وخت کې نری تکبیر او بیا وروسته هېڅ نه وخت کېدی. سړي لا اوده پراته یي په کورونو کې او ښځې بیا داسې یي که نه وي که نه دغه خدای دې کور روان که نو د دې پوزې سطر ډېر ضروري دی چې دا پوزه دې پټه کړې ده. څه به وایي د پاکستان به څوک جاړي، غریب به جاړي. دا غریب د سور بچے چې دا نن دی بجلی اوس چا چټراک وتی بجلی مهنګي हो गई. ډیر شکر چې خدای پاک هم د پکی لاندې مکینه نه سوی ګیس مهنګا हो गया. अच्छा है چې په سوی ګیس روټای هم پخنه کړی شي. اوس درته بمبو تم میټرې لګي. مبارک شاه نور ملک ټول